قدرمنو سلامونه مې واخلئ افسر افغان یم د یوې ځانګړې مرکې سره ما سره دا وخت دوه ډېرې معتبرې حوالې ناستې دي د ملک اشرف صاحب فرزند ملک رشدي خان هغو را سره ناست دي د کالام بڼ نوم یوه سیمه ده موږ دلته ناسو د والي سوات په حکومت باندې به نن موږ بشپړ باس کوو خبرې اترې به کوو دا هغه شخصیت دی چې دوی ایغ په نیغه د والي سوات حکومت لیدلی دی ملک اشرف خان څوک چې د دوی والد محترم و هغه د والي سوات یوه ذمهوره چارواکې وه په دې سیمه باندې دوی به پوښتو چې په هغه طرز حکومت کې او دا نن سبا چې کوم حکومت روان دی په دې کې لوی تفاوت څه دی د دوی د سترګو لیدلی حال څه دی دغه هر څه در سره شریکومه د یادونې وړ ده دا په کوم ځنګل کې چې زه ناست یم دا د دې نړۍ په مخ باندې په هوارو پرتو د ټولو نه په لویو ځنګلو کې شمارېږي نو دغه ټول معلومات درله د دې ښایسته ګل ګل سیمې نه در کومه ما سره اوسئ بیا سفرسالار صاحب ولیږل نو هغه راغی نو زموږ د مشرانو غوښتل نو سفرسالار صاحب داسې وویل چې والي صاحب نقشه باندې زوم او فیصله هغه خدا باندې نه یادول فیصله سره ملای لاره پاره کوو پوه شو بیا راغی نو داسې کوز باندې نه کوز راغی نو یو کمر دی هغه ګنجی کمر وایي هغې ته هغه ته نږدې شو نو هغه داسې وویل چې زو نقشې باندې زوم والي صاحب فیصله سره ملای لپاره کوم هغه کمر کې ناست و نو وایي ګنجی کمر نه نورخاتو طرف ته دا د تنګی دوشیږ نه او نورخاتو طرف دغه کمر نه نورخاتو طرف ته دا د کالمو زوړ دفتر دی بس او دغه فیصله وه په دغ غوڅه خبره صبر وکړه نو ګنجی کمر نه قبیلې طرف ته چوړکۍ رنګی حساب نه دی ګڼه ځنګل دی اردړو دی بیا دا فیصله وکړو نو بیا وزیرمل ولیږل نو دا فیصله باندې زموږ فیصله ختم شو بس دغ باندې غوڅه شوه بس غوڅه شو اوس به کوم اردړو کوي نو بلکل موږ خدای نه یریږو حکومت نه یریږو دا زموږ دی صحیح هغه وخت کې به ملک صاحب وایي چې چا کنځل هم نشو کولی د والي سوات په حکومت کې والي سوات کې اوس تو ما څه زو تو سیدو وایي زوره باندې خبره مو کوئ سیدو دی کوم ځای کې سخت کار پیښ شوی نو والي صاحب په خپله رسېدلی اوس دا ځنګل کوم دی اوس خو تیاره کې موږ لګیا یو اوس کوم دی دا یې ما ته د ټولو وویل دې کې هېڅ شک پکې نشته د والي سوات په حکومت کې او دا اوس چې کوم حکومت کوي دا واکداران په دې کې فرق تاسو ته څه ښکاري کاکاجي هغه څنګه چلو او دا څنګه چل دی هغه اظلام چلو دا د تیاره چل دی دا تیاره حکومت دی هغه رڼا حکومت صحیح او هغه به په خپل ملیشا او په فوج کې دا خلک څنګه برتي کول د دې څه ترتیب و اوس تا ته افسري ورکوي نو ټول وغوښتل هغه 100 کسانو کې 50 کسانو کې خوښول ستا په شان د داسې ګلګله لګان لرې کول وایي دا زما اردلیان دي زما نوکران دي زما مینران دي زما نیمسالار دي زما سفرسالار دي زما جمعدار دي زما حوالدار دي زما ملک دي دا واقعات او د به خپل کسان وی لیږل هغه ټکس چې به یې راغونډو جوار غنم دانې نو بیا به د هغه خلک ورته پراته ولته دا اداره اخیسته وو دا جوارو نو بیا دا هغه نوکرانو له ورکړی وو تنخواه یې ورکړی وو او دا ځنګل یې وایي ترړه به نه شوه راغورځېدی د برو تپوس به یې کوو چې دا ولې رالو په ځنګلو ډېر مین و ډېر ځنګل خزانه دی سره دی ډېر مین و که نه ډېر کوشش کول ډېر زیات او ته ورسره خپله داسې ناست ولاړ وې په خیر دې ورسره کړی او ډوډۍ چې هغه سره هغه ایوب راغلی ما ایوب هم لیدل دی ایوب خان صدر ایوب والي صاحب سره راغلی و دې کې زموږ ګیرې غاښونه لا لوڅ دلته د انګریزانو یوه الیزبت یوه ملکه وه هغه هم وایي چې سوات ته راغلې وه هغه زموږ یاداش خبره نه دی هغه مخکې دی هغه د هغې نه مخکې راغلی هغه زموږ یاداش خبره نه هغه د والي صاحب پلار وخت باچا صاحب وخت کې راغلی وه
او باچا صاحب وخت کې راغلی و باچا او دلته به امن ډېر و دا خلک چې وجنې روکېږي ډزغو ډېر امن و ډېر زیات امن و ډېر اسلام حکومت و که نه اسلام ریښتونه اسلام و اسلام و قاضیان ولاړو وکیل نه و شرارت نه و او دا اوږدې اوږدې فیصلې به نه وي چې نن کیس دی او سبا دی دا خبره دنیا کې نه و کیس نه و وکیل نه و شرعي ثبوت نو قاضیانو ته لاړ شه تو تا ته وایي تا دا سړی وژلی دی تو وایي والي صاحب خفه کېدو داسې چکر ولګوي یو چکر وایي دا به بیان بدلوي بیا یو چکر تا نه تپوس کوي وایي تا وژل دی وایي داسې لبنی نه دی بیا دریم چکر وایي تو وایي ما وژلی وایي زه قاضیانو ته قاضیانو ته هم دا بیان ورکړو نو هغه لیکلي ورکړي وایي موږ ته هم وایي سهار ویسې دغه ځای باندې لمر ولګول وایي چارمري کنه ته ولګي چارمري کو او لیکل چې به و ملک صاحب به ټول په پښتو کې کېده ټول پښتو کې ټول بله ژبه نه ټول نه پښتو څه ټول پښتو ټول اردو به کې نه و هېڅ نه و ملک صاحب آخري پوښتنه مې دا ده دا اوس چې کوم حکومت دی دعوې کوي چې ډېر تعلیم یافته خلک راغلي دي پوهان راغلي بار دنیا کې ګرځېدل دي منسټران دي د خلکو د به تاسو پیغام څه ورکول غواړئ تاسو د هغه وخت یوه اثاثه یئ دې حکومت دپاره تاسو کومه خبره کم پیغام ورکول غواړئ دې حکومت دپاره دې حکومت دپاره خو دا سبق و دې سړی سره تعلیم دی نوکر دی دا خو داسې دی که نه هغه وخت کې مشرانو کار و ملک مشر چې کار کړی نو عوام هغې باندې عمل کړی دغه شی دی صحیح ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو امپیریسزم چې څه ته وایي یا د عمر تجربه چې څه ته وایي هغه د حجرې او د جومات سره راځي اوس منسټران هم ډیر شو اوس تعلیمونه هم ډیر شو د خلکو ایکسپوجر هم دی خو دا د دیو د خولې وینا ده او بالکل عین شاهدین چې څه ته وایي دا هغه خلک ما سره ناست دي چې والي سوات به څنګه په ښایسته ډول باندې د خپل ولس خیال ساتو د عام وګړي خیال به یې ساتو دا ملک صاحب چې دی دلته د سوات په کالام په یو لرې غر کې پروت دی خو دی نن هم د والي سوات په حکومت پسې ارمان کوي وجه دا وه چې دی په هغه وخت کې خوشحاله و سهولیات هم اوس ډېر راله پیسې هم په خزانو کې ډېرې دي د کمیونیکیشن لارې هم ډېرې شوې خو لیمین یا عام وګړی نن سبا خوشحاله نه دی دا په حکومت وخت باندې یو ډېر لوی سوال دی چې د دومره سهولیاتو باوجود ولې دیو خپل استوګن سټیزن یا عام وګړی خوشحاله ونه ساتلی شو دغه سوال په تاسو باندې پرېږدمه د کالام نه دغه مرکه پای ته رسومه افسر افغان ته اجازت راکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ